نظم دی بنګړیواله. کله ناکله به زموږ ورانو تنبو ته راتله، یوه بنګړیواله به اکثر زموږ کوڅو ته راتله. دغه ماشومې ترې ناشنا غوندې غوښتنه وکړه، دې بنګړیوالې نه یې د کور کلي پوښتنه وکړه. په ډکو سترګو یې څه ډېره په نازړه کوله، څه سانیولې یې د خپل غربت قصه کوله. دغه ظالم حکومت په نیمه شپه په شور راویستو، د خپل پخو کورونو نه یې په زور راویستو. ځکه خو یمه در په در ښایسته ځوانان ورک دي، په دې وطن کې مې دوه وروڼه مشران ورک دي. په دې ظالمانو چې د کوم جرم په تور وړي دي، هغه هم دې خلکو لالې وچ په زور وړي دي. دې ظالمانو چې د کوم جرم په تور وړي دي، هغه هم دې خلکو لالې وچ په زور وړي دي. د مزدورۍ په تکل تو د ښار کوڅه کې مړ شو، تېر کال مې پلار د پېښور په دماکه کې مړ شو. اوس مې بوډۍ مور په کورونو کې کارونه کوي، چې راوځمه وړه خور مې دا غږونه کوي. چېرته ورک شوی دی زموږ نه زموږ ساه خوري، ځان سره راوله نن خامخا پاپا خوري. دغه رښتیا دي چې څوک نه مري د هېچ چا د غمه، دو ورنداریانې مې سپین سرې شوې د چا په تمه. تپوس به وکړي که غیرت په لر او بر کې راشي، که نن سبا نه وي کیدی شي دې اختر کې راشي. په دې خزان بدن ښایسته ښکلی سپرلي راوړمه، ستاسو سینګار لپاره تاسو له بنګړي راوړمه. تاسو خبر نه شئ که جاړم هره شپه لالیه، خو ستاسو سترګو له راوړمه تور رانجه لالیه. دیان به خپل کتاب کې ستا د ژوند فریاد ولیکي، د دې نه پس به څوک وطن ته زنده باد ولیکي، د دې نه پس به څوک وطن ته زنده باد ولیکي.